अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। د نن ویډیو مونږ د مور په نامه باندې د هغه عادي پرنامه چې کله مونږ کور ته ورننوځو، کله چې مونږ کور ته داخلېږو نو زمونږ په خولې باندې یو لفظ وي، موره، ادې. مور چېرته ده؟ ادې مې چېرته ده؟ پیله لفظ چې کوم تپوس مونږ کوو نن به مونږ د هغې په باره کې خبره کوو، ځکه چې زمونږ په معاشره کې، زمونږ په سوسایټۍ کې په نن سبا وخت کې د هغه مور ډېره بې قدري روانه ده. ما داسې خلک لیدلی دي چې د هغه نه مور ډېره زیات پریشانه وي، خاص کر زمونږ چې کوم نوی نسل را روان دی، هغه خو د مور او د پلار د قدر او د عزت نسبت هم نشته. نو دا ویډیو نن د هغه کسانو لپاره ده چې چاته در وسه پورې د مور او د پلار قدر نه وي. و یو ورځ یو صحابي نو چې کله د مرګ وخت راغی نو صحابه ورته ویلې چې کلمه ووایه. نو تل کلمه مې په خوله نه راځي، او تل کلمه ووایه ول نه راځي په خوله باندې. نو بیا دو لاړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم یې راوغوښتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغی ورته ویلې چې کلمه ووایه. نو تل کلمه مې په خوله نه راځي، نه یې شم ویلی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې د ده په مور پلار کې څوک شته چې ژوندي؟ نو صحابه ورته ویلې چې مور یې شته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل ورشئ او هغه مور یې راولئ. نو ده ورته ویلې چې هغه ډېره زیاته ضعیفه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې که چېرته دا نشي راتللی خیر ده، بیا به زه ورشم. نو دو چې کله ورغله هغه مور پسې لاړو، نو هغې ویل چې نه زه ورځمه. چې کله دا راغله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل دا یې تاسو یې دی؟ ول څنګه دی؟ یا رسول الله ډېر ښه دی، ستاسو صحابي دی، مونځ کوي، اودس مونځ کوي 5 وخته، د قرآن تلاوت کوي، جهاد کوي، تبلیغ کوي. نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه د دې شي تپوس نه کومه، دا راوښیه چې د تا سره یې رویه څنګه ده. نو هغه مور په ژړا شوه، ول چې ای د الله رسوله د زه ډېره زیاته تنګه کړې ده، د زما زړه ډېر زیات زهیر کړی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې نن یې معاف کړه. هغې ورته ویلې چې یا رسول الله نه یې شم معاف کولی، زړه مې نه غواړي، د تکلیفونه ماته دومره زیات را کړي دي. نو د الله رسول و صحابه ورته ویلې چې ورشئ تاسو لرګي جمع کړئ چې دې ته اور واچو. هغه مور ورته وایي چې یا رسول الله زما زوی به ته زما مخکې سوځې؟ ول او چې زه نن نه وسوځمه، بس قیامت په ورځ باندې بیا الله تعالی سوځي. هغه مور ورته ویل نو زه به خپل زوی په اور کې څنګه ګورم؟ یا رسول الله ما هر څه هېر کړی دي، زه د زړه نه نن دی معاف کوم. نو چې کله دغه مور د معافۍ اعلان وکړو نو هغه په خوله کې رالو چې لا اله الا الله محمد رسول الله. یعنی صحابي رسول دی، سایه نه وځي، خولې ته کلمه نه راځي، ځکه نه راځي چې د مور تنګه کړې ده، د ده نه مور تنګوله. لکه چې مور دې نه بخي الله دې نه بخي. لکه هغه د اویس قرني رحمت الله علیه یو واقعه ده چې حضرت اویس قرني دته د صحابي درجه او مرتبه ملاو شوې ده. ولی صحابي هغه کس ته وایي چې د ایمان په حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې خو د لیدلی نه دی. د یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خط ولېږلو چې یا رسول الله زړه مې غواړي چې ستا صحابي جوړ شم، یا رسول الله زړه مې غواړي چې ستا په مجلس کې کښېنم، خو یا رسول الله زه څه وکړم، زما مور ډېره ضعیفه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ته د خپلې مور خدمت وکړه، ماله مه راځه. نو بیا یې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ویلې چې عمره ستا په دور خلافت کې به د یمن څخه یو قافله راځي، په هغه کې به د اویس نامې یو کس وي، هغه ته ووایه چې ستا په حق او د علي په حق کې دعا وکړي. نو کله چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دور لاړې د عمر دور راغی. نو بیا چې کله د یمن څخه یو قافله راغله نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغې استقبال ته ورغی. بیا ورته ویلې چې په تاسو کې
د کرن چې کوم سړی دی اویس قرنی هغه څوک دی چې اویس قرنی کله پاسې د متنزیما حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خاطر راغوښتو ول زما په حق کې دعا وکړه دوباره ته ویلې چې اے امیر المؤمنین تو خود رسول الله صلی الله علیه وسلم ساتي تو په عشره مبشره کې تا ته په دنیا کې د جنت زیری ملاو شوې ده زبستا پاکه څنګه دعا کوم ولنا ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي اویسته د مقام د کوم ځای نه ملاو شو د مور د خدمت او د قیامت په ورځ باندې چې کله ټول جنتیان جنت ته رواني چې اویس کله دروازې ته ورسېږي د جنت نو اویس به رکاو دا اویس ودرېږي چې اویس کله ودرېږي نو جی ون خلک به حیران شي الله تعالی ورته وایي چې ای اویسه دا د جهنمانو ټوله ولاړه ده تو خالد د ګوتې اشاره وکړه ستا د ګوتې اشاره چې کوم زبانې لګي که نه هغه ټول جنت ته د سره بوځه اویس ته دا مقام د کوم ځای نه ملاو شو د مور د خدمت نه ملاو شو نن موږ هغه مور ته وایو که نه چې مور ته خو په څه نه پوهېږې ستا سمجھ کې دا شی نه راځي هغه مور چې نه میاشتې مونږ یې په نس کې ساتلی هغه مور چې 2 کاله مونږ یې په غېږ کې ساتلی هغه مور چې چا مونږ ته خبرې را زده کړې دي هغه مور چې د شپې او د ورځې به مونږ ته ولاړه وله هغه مور چې مونږ ته چا چلول را زده کړې دي هغه مور چې مونږ به د لاس ته نیولې وو که نه د زمانې مخکې مونږ ورته وایي نن مونږ هغه مور ته وایي چې موره ته په څه باندې نه پوهېږي او دا یو شی په زندګي کې یاد وساتئ که چېرته ستاسو مور تاسو نه بخي الله تعالی به تاسو نه بخي زمونږ په معاشره کې دا نن چې څومره بدحالي روانه ده د دې مین وجه دا ده چې موږ د مور قدر نه کوو په موږ کې د مور قدر او عزت شته دی نه موږ د مور د پلار په حق باندې اړه خبر هم نه یو چې د مور پلار په موږ باندې څه حق دی نو یاد وساتئ که چېرته تاسو کامیابي غواړئ که چېرته تاسو په زندګۍ کې کامیابي غواړئ نو د خپلې مور به ډېر زیات خیال ساتئ د خپلې مور نه به دعا اخلئ که د دنیا ټول ولیان شامل شي که نه ټول ولیان یو ځای کې او هغه سر په سجده شي او ستا دپاره دعا وکړي هغه دعا دومره اثر نه لري چې مور یو ځلې دعا درته وکړي که نه هغه مور دعا د هغه ولیانو د دعا نه 1000 ګونه بهتره ده د خپل مور قدر وکړئ د خپل مور احترام وکړئ یاره څه کېږي که یو ورځ ته کور ته راشه که نه د مور سره غېږ ملاو کړې او مور ښکله کړي یاره څه کېږي چې یو ورځ د مور سر چاپي کړي خپې یې چاپي کړي څه کېږي چې یو ورځ د مور کار کوي که نه او ته جارو دیوالې چې مور دا جارو به نن څه لګوو څه کېږي چې یو ورځ ته د مور ښکله کړې او مور ته ووایې چې موره ته د دنیا یو عظیمه مور یې یار څه کېږي چې یو ورځ موږ به دې مور ته ووایې چې موره زه د دنیا هغه خوشقسمته انسان یم چې الله تعالی ما ته ته راکړې زه شکر د ستا په شانتې مور لرم نو دا یاد وساتئ د دې نه مخکې چې دغه نعمت الله تعالی د تاسو نه والي د دې نه مخکې چې دغه نعمت ستاسو په منځ کې نه شي د دې مور قدر وکړئ د دې مور احترام وکړئ د دې مور نه دعا والئ د دې مور خدمت وکړئ د مور په خدمت کې ورځ او شپه یو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وایي که چېرته زما مور ژوندی وی او ما ته مخصوصا لمونځ کولو ما سورت فاتحه ویلې وی سورت مې شروع کړی وی او ما ته مور ویلې وی چې ای محمده دې خوا راشه زما دې پر رب ذوالجلال قسم ما به مونځ کټ کولو او زه به د مور په خدمت کې حاضرېدله ما به ورته ویلې چې موره څه وایې هغه مور چې د هغې د خپو لاندې جنت دی چې څومره هم کسان چې د تاسو نه مور خفه یې که نه نن لاړ شئ که نه د مور خپې ښکل کړئ نن لاړ شئ که نه د مور خپې راوالئ د دې سترګو سره یې ولګئ ښکلې کړئ د مور سره غېږ ملاو کړئ او د مور نه د زړه نه معافي والئ چې موره ما که څه غلطۍ کړې دي که نه زه خو نادان وم زه خو ماشوم وم زه خو تاسو یم موره ما معاف کړه او نن چې تاسو کور ته لاړ شئ که نه یو ښه داسې ګفټ مور ته ویشئ چې ستاسو د مور کوم شی خوښ یې هغه ورته ویشئ چې موره نن ما دا تاله راوړی دی یاره که دا هم نشي کولی که نه چې کور ته روټۍ خورې که نه یو نواله جوړه کړې که نه ښه په مینه باندې خپلې مور ته ورکړئ چې موره ستا د دې خوږ لاس نه ما ډېرې روټۍ خوړلې نن زما د لاس نه ته دا یوه نواله نو چې څومره هم کسان دی د خپل مور قدر احترام وکړئ او که چېرته په تاسو کې داسې ښه کوالټۍ چې تاسو د مور قدر او احترام کوئ هغه موږ ته کمنټ سیکشن کې ووایئ چې موږ یې د نور خلکو سره شیر کړو اور انشاءالله زموږ دویمه ویډیو به د پلار په قدر باندې فی الوقت ما ته راکړئ اجازت الله حافظ